له مطالعې سره څنګه ځان عادت کړو. د هر لوستي ځوان لپاره دوامداره مطالعه ډیره اړینه او مهمه ده. که تاسې دوامداره مطالعه کوئ ذهن به مو فعال وي او هیڅکله به په وینا کې له بندښت سره مخ نشئ. د دې ترڅنګ مطالعه ګڼې نورې ګټې هم لري. موږ نه غواړو چې تاسو ته د مطالعې پر ارزښت وغږیږو، یوازې غواړو تاسو ته د دې لارښوونه وکړو چې څنګه دوامداره مطالعه خپل عادت وګرځوو. آیا کولی شئ د هغه کتاب نوم راته واخلئ چې په وروستي ځل مو لوستی؟ که د کتاب نوم مو په یاد نه وي او یا هم په نوم یې شکمن یې، نو پوه شئ چې د مطالعې خاص مینهوال نه یې. د مطالعې مینهوال د هر کتاب نوم او د لوستلو وخت په یاد لري. که تاسې غواړئ مطالعه خپل ورځنی عادت وګرځوئ، نو لاندې لارښوونې تعقیب کړئ. د مطالعې پر ارزښت پوه شئ. هر کله چې کوم څیز زموږ لپاره ارزښتناک وي، نو تل ورته فکر کوو او د ترلاسه کولو په هڅه کې یو. نو ځکه خو تاسو هم باید د مطالعې ارزښت ته قایل شئ. مطالعه تاسو ته د تفکر قوت درکوي. همدارنګه کله چې تاسې وینا کوئ، خلک به ستاسې د خبرو تر اغېز لاندې راځي، ځکه چې تاسې به له وړاندې ډېره مطالعه ولرئ چې لوستونکي پرې متاثره کړئ. ګڼې نورې ګټې هم لري، خو موږ له تاسې یوه غوښتنه لرو. لومړی په خپل ذهن او زړه دا ومنئ چې مطالعه ستاسې د پرمختګ لپاره ډېره اړینه ده. هره ورځ کتاب ولولئ. دا ډېر عجیبه تمرین دی. موږ غواړو تاسې روږدي کړو، البته مثبت روږدي. تاسې په دې تمرین سره به د کتابونو په مطالعې روږدي شئ او تل به هڅه کوئ چې یو څه ولولئ. که کومه ورځ مو مطالعه ونه کړه، نو حتما به د خفګان او د زړه تنګۍ احساس لرئ. دا تمرین 21 ورځې په بر کې ونیسئ. تاسو لومړی 3 ورځې اړ یئ چې 5 دقیقې مطالعه وکړئ. ورپسې 3 ورځې دغه دقیقې لږ ته لوړې کړئ. له 4 ورځو وروسته ستاسې د ورځنۍ مطالعې وخت باید 20 دقیقو ته پورته شي. چې دې کار ته 4 ورځې دوام ورکړئ، په دې توګه به ستاسې 12 ورځې پوره شي. له دې وروسته د مطالعې موده مو 40 دقیقو ته پورته کړئ. دا چاره 3 ورځې تکرار کړئ. له دې وروسته پاتې 2 ورځې باید هره ورځ 1 ساعت مطالعه وکړئ. په دې توګه به تاسې په 21 ورځو کې له مطالعې سره په بشپړ ډول عادت کیږئ، خو په دې شرط چې پورته ذکر شوي ټول موارد تعقیب کړئ. د خپلې خوښې کتابونه انتخاب کړئ. تاسې د پورتني تمرین په جریان کې باید د خپلې خوښې کتابونه وټاکئ. مثلا تاسې له کیسو لوستلو سره مینه او علاقه لرئ، نو تاسې لپاره بهترین انتخاب ناولونه او نورې کیسې دي. همدارنګه که له هر مسلک او کتاب سره مینه لرئ، هماغه وټاکئ. په دې توګه به تاسې د مطالعې پر وخت کې نه زړه تنګي کیږئ. ځینې خلک ځکه مطالعه په نیمه کې پرېږدي چې کتاب یې په ذوق برابر نه وي. تاسې داسې مه کوئ. لومړی د خپل ذوق سره سم کتابونه مطالعه کړئ، وروسته بیا هر ډول کتاب مطالعه کولی شئ. تل له ځان سره کتاب ولره، لکه څنګه چې تل موبایل ګوشکي او پیسو په فکر کې او له ځان سره یې ګرځوي، همداسې باید کتاب ته هم توجه وکړئ. کېدای شي تاسې د ورځې په اوږدو کې اړ شئ چې چاته او یا هم کوم څه ته منتظر پاتې شئ، نو په موبایل کې د ځان مصروفولو پر ځای مطالعه وکړئ. نورو ته کتاب وروپېژنئ. کله چې تاسې کوم کتاب ولولئ، په ټولو اړخونو یې ځان پوه کړئ او بیا یې له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. د دې کار ګټه دا ده چې تاسې به تل هڅه کوئ چې نوي کتابونه ولولئ او نورو ته یې په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړئ. دا کار تکرار کړئ، نو همیشه به د نویو کتابونو په لټه کې یئ او مطالعه کوئ به یې. نو که دغه ویډیو مو خوښ شوي سره لایک کړئ، ضرور د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که څه غوښتنه پوښتنه لرئ، نو ماته ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.